کله ژونده بیزاره یې، تکلیفونو اندېښمن کړی او له ژونده دې زړه تور شوی دی، ولې اندېښمن یې، ولې سرګردان یې زما زړګیه؟ الله پاک پوهیږي تا ته د خپل پیغمبر په ژبه وایي چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ویا پیغمبره دغه زما بندگانو چې لزان سره زیاته کړی دی دوی ته ووایه چې ناهیلي کیږئ مه، ځکه الله پاک هر ګناه بخي. هر حالت کې چې ته ګناه کوي الله پاک ته بخي او الله پاک تر ټولو ښه بخونکی دی. که ژوند دی له دغو جنجالونو ډک وي او ته د ګناه له امله ځان ځپې ناهیلی کیږه مه، ځکه په بل آیت کې قرآن کریم کې راځي چې ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله تعالی له رحمته مه ناهیلي کیږئ، ځکه یوازې کافران د الله تعالی له رحمته ناهیلي کیږي، نه مسلمانان. که څومره ګناه دې کړي یوازې الله تعالی ته رجوع وکړه، توبه ورته وباسه. څومره ګناه چې دې کړي، څومره چې درنه وي، الله پاک یې درځه بخي. اندېښمن مه اوسه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.